بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه ربي يسر لي ولا تعسر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست د تفسیر 14 درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي ایتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورة بقره د 9 آیت نه تر 9 آیت پورې ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أوكلت جاءهم راغی دوی ته کتاب من عند الله د جانبه د الله مصدق لما تصدیق کوونکی د هغه څه چې معهم له دوی سره و وکانو او و من قبل له مخکې نه یستفتحون چې فتح یې غوښتله دوی دي علی الذین پر هغو کسانو چې کفرو کافران شوي دي دوی دي فلما پس کله چې جاءهم راغی دوی ته ما هغه پیغمبر چې عرفو پیژندلی و دوی دي کفرونو کافران شول دوی دي به په هغه پیغمبر باندې فلعنت الله پس لعنت د الله جزره علی الکافرین پر کافرانو باندې. دلته مراد د کتاب څخه قرآن کریم ده او مراد د معهم یعنې هغه څه چې له دوی سره و مراد د هغه څخه تورات ده. یعنې په تورات کې د قرآن کریم او د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق او بشارت راغلی و. نو کله چې دغه یهودیان قوم جنګ ته تلل د کفارو په مقابل کې نو دوی به دعا کوله چې الله جل مونږ د قرآن کریم په واسطه او د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه مونږ په دغه جنګ کې کامیابه کړه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به پس کله چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو اولین کسان چې محمد صلی الله علیه وسلم نه یې سرکشي وکړله یعنې هغې قبول نه کړو هغوی یهودیان قومل. یعنې کله چې محمد صلی الله علیه وسلم نه و مبعوث شوی دوی د هغه وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم واسطه کوله او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو دوی دې پرې کافران شول. فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله جل پر کافرانو باندې. بئس ما بد د هغه څه چې اشتروا او خرڅ کړل دوی دي به په هغه باندې انفسهم نفسونه د دوی دي ان دا چې یکفرو کافران شي دوی دي بما په هغه څه چې انزل الله نازل کړي دي الله جله باغیان د سبب د حسد او کینه ان دا چې ينزل الله نازل کړي الله جله من فضله د خپل فضل څخه علا پر من چا چې یشاء غواړي من عباده د بندګانو د خپل څخه فباءوا پس اخته شول دوی دي بغضب بغضب علی غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین او د کافرانو لپاره ده عذاب مهین ذلت ورکوونکی. دغه یهودیانو قوم خپل ځانونه د قرآن کریم په مقابل کې خرڅ کړل یعنې کفر د قرآن کریم په مقابل کې اختیار کو. الله جل فرمایل دوی دې یعنې دغه په خاطر د کفر د قرآن کریم په مقابل کې انتخاب کو ځکه چې دوی دې حسد او کینه لوبدله. دوی دې ویل چې ولې د اسلام دین دومره پیشرفت وکړو او ولې د آخر زمان نبي یعنې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ له قوم څخه مبعوث نه شو یعنې د بل قوم نه مبعوث شو باید محمد صلی الله علیه وسلم زموږ قوم نه مبعوث کېدو به باید نو دغه له وجې دوی دې حسد او کینه لوبدله. فباءوا بغضب علی غضب نو دوی دې د الله جل پر دوه غضبه باندې اخته شول. یو غضب دا و چې دوی دې د خپل کتاب هم قبول نه کړو یعنې تورات او بل غضب دا و چې دوی دې نه قرآن کریم او نه محمد صلی الله علیه وسلم قبول کړو. وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره ذلت ورکوونکی عذاب ده. د قیامت په ورځ هم مسلمانانو ته هم کفارو ته عذاب ورکول کېږي یعنې مسلمانانو ته د خپل ګناهونو په اندازه عذاب ورکول کېږي او کفار خو همیشه په عذاب کې وي ځکه چې دوی یعنې ذره نیک عمل هم نه لري. واذا او کله چې قیل وویل شي دوی ته لهم دوی ته آمنو چې ایمان راوړئ تاسو بما په هغه څه چې انزل الله نازل کړی ده الله جله قالو نو وایي دوی دي نؤمنو ایمان راوړئ د مونږ بما په هغه څه چې انزل نازل کړل شوی ده علینا پر مونږ باندې ویکفرون او کافران کېږي دوی دي بما په هغه څه چې وراءه بغیر د هغه څخه ده یعنې قرآن کریم او انجیل وهو او حال دا چې هغه حق د مصدقا تصدیق کوونکی ده لما د هغه څه چې معهم له دوی سره ده. قل ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته فلما پس ولې تقتلون قتل کوو تاسو انبیاء الله انبیا د الله من قبل مخکې نه ان که چیرې کنتم استې تاسې مؤمنین واقعا مؤمنان استئ.
واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، کله چې دغه یهودیانو ته وویل شي چې تاسو په قرآن کریم باندې او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ، یعنې هغه څخه متابعت وکړئ، نو دوی د ځواب دا وایي، یعنې دوی دا وایي چې موږ فقط خپل په انبیاو باندې او خپل کتاب باندې ایمان راوړی ده چې تورات د دوی کتاب، او دوی وایي چې موږ بغیر د خپل کتاب او بغیر خپل انبیاو څخه نور په هېڅ انبیاو باندې او نور هېڅ کتابو باندې ایمان نه راوړو. وهو الحق مصدقا لما معهم، یعنې دوی د خپل د کتاب تصدیق کوونکي باندې هم ایمان رانهوړه، هغه یې هم قبول نه کړو. د قرآن کریم خو د تورات تصدیق کوونکی ده او تورات هم همداسې د قرآن کریم تصدیق کوونکی ده، نو دوی د خپل د کتاب تصدیق کوونکی قبول نه کړو. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، نو الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته امر وکړو چې دوی ته ووایه که چیرې تاسو واقعا خپل کتابو باندې او خپل انبیاو باندې ایمان راوړی ده، نو تاسې ولې خپل انبیا وژل، لکه څنګه چې یعنې عیسی علیه السلام غوښتو، عیسی علیه السلام هم یعنې وژو، نو الله جل عیسی علیه السلام له تاسو نه یعنې اسمان ته بوتلو، لکه څنګه چې یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام او شعیب علیه السلام هم قتل کړو، همداسې نور پیغمبران. نو آیا تاسو داسې ایمان راوړی ده چې تاسو انبیا قتل کوئ؟ یعنې تاسو بیخي ایمان نه ده راوړی ده. ولقد او په تحقیق سره جاءکم راغی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره معجزو سره، ثم بیا اتخذتم ونیوه تاسو عجله عبادت د خوسي من بعده بعد له دغه څخه وانتم او تاسې ظالمان استئ. یعنې کله چې موسی علیه السلام د ستاسو په منځ کې و، نو تاسو د خوسي عبادت ونیوه، او کله چې موسی علیه السلام تاسو ته تورات کتاب راوړو، نو تاسو د یعنې تورات کتاب هم قبول نه کړو او هغه نه هم نافرماني وکړله. نو اوس چې محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم مبعوث شوی ده، نو تاسو د حسد کینې له وجې د خپل پیغمبران هم او تورات هم کلک نیولی ده چې وایي چې موږ فقط په ده باندې ایمان راوړی ده. یعنې اوس تاسو د حسد او کینې له وجې دغه خبره کوئ چې موږ په تورات باندې ایمان راوړی ده، په نور هېڅ پیغمبرانو باندې او نور په هېڅ کتابو باندې ایمان نه راوړو.